اسلامی معلوماتو لپاره اسلامی معلومات پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ. الله رب العزت انسان ته یو څو ښې خبرې کړې دي. الله رب العزت انسان ته فرمایي اے د آدم زویا له هیڅ قدرت او پادشاهۍ څخه مو وېرېږه تر څو چې زما قدرت او پادشاهي موجوده وي او زما پادشاهي هیڅکله هم نه ختميږي. الله رب العزت یو ځل بیا فرمایي اے د آدم زویا له خپل رزق او روزي د کمېدو څخه مو وېرېږه تر څو چې زما خزانې موجودي وي او زما خزانې هیڅکله هم خلاصېده نه لري. الله رب العزت یو ځل بیا فرمایي اے د آدم زویا ته مې د خپل عبادت لپاره پیدا کړی نو بس ژوند مه تېروه، ستا د رزق ضمانت مې کړی دی نو ځان مه ستړی کوه، زړه دې مه ستړی کوه او مه هم پریشانه کېږه. ته چې خپل جسم په کار واچوې او په زړه توکل وکړې ستا کار هڅه کول دي او د زړه کار دې توکل کول دي او زما دې په خپل عزت او جلال قسم وي که ته په هغه رزق چې ما یې ضمانت کړی دی راضي شوې نو زړه او جسم ته به دې سکون درکړم نو هغه وخت به ته زما محبوب شې. او کچېرې ته په هغه رزق چې ما یې ضمانت کړی دی راضي نه شوې نو زما دې په زما په عزت او جلال قسم وي د دې دنیا په رزق او په کارونو به دې داسې مصروفه کړم لکه وحشي حیوانان چې په خوراک پسې منډې وهي او په آخر کې به هم هیڅ په لاس در نشي مګر یوازې هغه څه چې ما درته مقرر کړي وي. الله رب العزت یو ځل بیا فرمایي ما ځمکه او اسمانونه پیدا کړه د هغوی په پیدا کولو ستړی نه شوم نو ته ولې فکر کوې چې ستا لپاره د یوې ګولۍ ډوډۍ به ما ستړی کړي. الله رب العزت انسان ته یو ځل بیا فرمایي اے د آدم زویا زما څخه د سبا رزق مه غواړه لکه څنګه چې زه له تا د سبا عبادت نه غواړم. الله رب العزت یو ځل بیا فرمایي اے د آدم زویا زه ستا سره مینه لرم نو دا زما حق دی چې تاسو هم ټول زما سره محبت وکړئ. نو د الله لپاره او د الله د خوشحالولو لپاره موږ له څه کول پکار دي. زما خویندو وروڼو تاسو ته دغه یو پیغام لرمه چې الله رب العزت هیڅکله هیر نه کړئ د الله د نوم اخیستلو چې څومره ګټې او فایدې دي دا به تاسو ته پر روانه یو ویډیو کې وښایم او وبه وایم چې الله رب العزت څومره خوشحالیږي چې کله الله رب العزت مونږه یادو. نو اے زما ملګرو دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې الله راضي کړئ نو د الله نه مخکې خپل مور او پلار راضي کړئ نو الله به الله نه راضي کېږي او خپل عبادت صحیح کړئ او د ثواب په نیت مخکې نورو ملګرو سره شریک کړئ.